په نړۍ کې موجود 10 زیات وزن لرونکي انسانان. نمبر 1 یوان پیډرو فرانکو، ملګرو د مکسیکو هیواد اوسیدونکی یوان پیډرو یو وخت د نړۍ تر ټولو زیات وزن لرونکی انسان و. د یوان وزن 595 کیلوګرامه و. د خپل زیات وزن له امله دی 7 کاله د خپلې کوټې څخه د باندې نه ووتی. ملګرو په دې خو موږ ټول پوهېږو چې د زیات وزن لرونکي کسانو ته ناروغۍ هم ډېرې راځي. همدا یوان سره هم وشول. ټولو ویل د ده ژوندي پاتې کېدل امکان نه لري، خو ده ماتې ونه منله او د خپل وزن کمولو ته یې کار وویل. یوان تر 117 کیلو پورې خپل وزن کم کړ. نمبر 2 آریا پرمانا، ملګرو دا د انډونیزیا ماشوم. دا د نړۍ تر ټولو یو چاغ ماشوم و. د 10 کالو په عمر ده په یو وخت کې د 5 کسانو ډوډۍ خوړله. دی به په خپلو خپو د 5 منټو لپاره هم نشي درېدی. ده بیا د ګیسټریک عملیات وکړل. د ده د خېټې یوه لویه برخه پرې کړی شوه. اوس د ده وزن ډېر کم شوی او په خپلو خپو ګرځي هم او لوبې هم کوي. نمبر 3 امبر راج دی. امبر راج دی د نورماله حالت څخه یې وزن ډېر زیات و. تاسو به یې په اورېدو حیرانه شئ چې د 40 کالو کېدو پورې خپل وزن 300 کیلو ته رسولی و. دا په خپلو ټولو کارونو کې ناکامه وله. د دې خوراک ډېر زیات و. دې په ورځ کې 5-6 ځلې ډوډۍ خوړله. کله چې د دې د چاغوالی د دې د پریشانۍ سبب شو، نو بیا دا د ګیسټریک بایپاس عملیاتو لپاره تیاره شوه. خو دې کې د خطرې امکان زیات دی. تر ټولو مخکې دې د ډاکټر یوانوف جوردن سره لیدنه وکړه. خو د امبر وزن او حالت په کتو ډاکټر د دې علاج کولو څخه انکار وکړ. خو دې د خپل وزن کمولو فیصله کړې وه. د ډېرو خبرو کولو وروسته ډاکټر په دې شرط راضي شو چې علاج نه مخکې باید 10 کیلو وزن کم کړي او امبر د دې شرط لپاره تیاری شروع کړ. د امبر عملیات وشول او 7 میاشتې بعد امبر 40 کیلو وزن کم کړ او دې د خپل وزن کمولو لپاره نور محنت هم شروع کړ. امبر په یو کال کې بیا 68 کیلو وزن کم کړو. نمبر 4 پاول میسن، دی هم یو وخت د نړۍ چاغو کسانو په لیست کې و چې وزن یې 445 کیلو و. دی د 21 کالو وروسته چاغ شو. ده به په ورځ کې تر 100,000 کالورۍ پورې خوراک ډوډۍ خوړله چې د 10 کسانو د خوراک په برابر دی. نو بیا ده غوښتل چې د ګیسټریک بایپاس عملیاتو په واسطه خپل وزن کم کړي. خو دی د یوې غریبې کورنۍ څخه و، نو ځکه ده سره د عملیات کولو لپاره پیسې نه ولې. خو بیا چې کله جینیفر په نوم یوې ډاکټرې د ده په اړه واورېدل، نو دې ډاکټرې د پاول عملیات پرې وکړل. د ده چې چا عملیات کول هېڅ چا هم پیسې وانخیستې. ټولو خپلې پیسې معاف کړلې. نمبر 5 ډونا سیمسون، دا د نړۍ زیات وزن لرونکې مور ده چې د دې نوم په ګینیس کتاب کې هم لیکل شوی. ملګرو دا چې کله په 2008 کې په 250 کیلو وزن کې امیدواره شوه، نو د دې ډاکټرانو یو ټیم د دې عملیات کړی و، خو دې اوس 100 کیلو وزن کم کړی دی. نمبر 6 والټر هډسن، د ده نوم هم په ګینیس کتاب کې لیکل شوی. هغه هم د ده د ملا له امله. د والټر ملا 202 سانتي متره ده. دی چې د 12 کالو نو وزن یې 90 کیلو و او د ده وزن تر 408 کیلو پورې رسېدلی و، خو بیا د زړه حملې له امله مړ شو. نمبر 4 ډیوډ سمیت، ده د ماشومتوب نه زیات خوراک کول شروع کړي ول چې 40 کالو په عمر یې وزن 300 کیلو ته رسېدلی و. بیا ده د ډاکټر وویل که تا خپل وزن کم نه کړ نو په 4 کالو کې به مړ شي. بیا ده د خپل وزن کمولو لپاره کار وکړ او اوس یې وزن ډېر کم شوی دی. نمبر 3 کینت برملې، د 468 کیلو وزن لرونکي دې کس هم د 10,000 کالورۍ پورې په ورځ کې خوراک کوو چې د 10 کسانو د خوراک عمره دی. ده هم بیا عملیات وکړل او 40 ورځو کې 70 کیلو وزن کم کړ. نمبر 2 بولین پورټر، دا د نړۍ زیات وزن لرونکې ښځه ده چې د دې وزن تر 150 کیلو پورې رسېدلی و او دا ډېره پریشانه وه او دې خپل وزن کمولو باندې کار شروع کړ او بیا په ډېرو کوششونو یې وزن 110 کیلو را کم کړ. نمبر 1 مانویل یوریب، ملګرو د ده نوم هم په ګینیس کتاب کې هغه وخت ولیکل شو چې وزن یې 560 کیلو ته ورسېد. د نړۍ تر ټولو چاغ انسان ترې جوړ شوی و. یوریب د 2002 څخه په خپله کوټه کې و. په 2008 کې د عملیاتو په مرسته یې 220 کیلو وزن کم کړ او په 2014 کې چې وزن کله 394 کیلو و د زړه حملې له امله مړ شو. ملګرو ویډیو تر دې ځایه وه. تاسو ته په کوم یو ډېر جالب ښکاره شو په کومنټ کې ضرور ووایئ. تر بیا د خدای په امان.